عبدالله طالبانو ته ولې او څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله له سیاسي هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره خبري کنفرانس ورکړ. هغه د طالبانو باره کې وویل د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د غړو نومونه ایستل د توافقنامې یوه برخه ده او په عملي کېدلو کې دوی کومه نیوکه نه لري. عبدالله وویل چې له تور لیست څخه د طالبانو د غړو د نومونو په ایستلو باندې د طالبانو او امریکا موافقه شوې او هغه وخت کې چې دا موافقه کېده د ملګرو ملتونو امنیت شورا اصلي او موقتي غړو کومه ملاحظه نه درلوده. د عبدالله په خبره د امنیت شورا خپل ځانګړی پروسیجر لري او دا کار وخت نیسي، خو که سوله راځي دا کار باید ضرور وشي ځکه هغه څوک چې سوله غواړي نومونه باید په تور لیست کې نه وي. عبدالله وروسته له هغې دا خبرې کړې چې لا هم امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو د لرې کولو په اړه اقدام نه دی کړی. نوموړي د دې ترڅنګ یاده کړه چې د ولسمشر غني له لوري اعلان شوی مذاکراتي ټیم به له طالبانو سره خبرې کوي او یا ټیم هره شیبه د خبرو پیل ته تیار دی. عبدالله وایي په دغه ټیم کې به هیڅ تغییر نه راځي. نوموړي د سولې په پروسه کې د نړیوالې ټولنې له مرستو هرکلی وکړ او یاده یې کړه چې د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو او خلکو په ګټه ده او په دې هیواد کې ثبات د سیمې د خلکو ژوند ته وده ورکولی شي. دغه راز عبدالله وایي چې د خبرو د پیل لپاره یې هڅې روانې کړې خو لا کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې امنیت شورا ویلي وو چې تمه ده تر 2 اونیو به له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو فالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.